تاسو دا خوشاله احساس وکړئ. خوشاله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ولله الحمد. هغه د ګونګا چې کومه وختنه کړې وه ستاسو په مرسته او کومک باندې الحمدلله دغه د دوکان مو ورته جوړ کړ. تاسو باور وکړئ هغه شی چې دلته ضرورت وي هغه مو ټول راوړي. د ناخونګیر نه نیولی تر چوشکو تر جاولو تر هر څه پورې تر غولکو پورې مهمه خبره ده چې دلته کورت هم پکې شته دي. ودرېږه تاسو پوهېږئ زما ټولو کې کورت سخت خوښ دي. دا بیا پس ته اجازه واخلئ. دوستانو دومره خوند وکړو د کورت. دوستان داسې ده چې ګونګا کور کې دی ورفارس هم ورته ایښي دي. دروازه به ورته ټکوم او باسو به دلته به داخل د غرفې ته راولو. دا به احساس وګورو چې څنګه خوشحالي کوي که نه. قمر بنسټ غواړي همیشه لپاره اساسي کارونه وکړي. دا نه چې چاته د یو کورت خوړلو طریقه ور زده کړي بلکې د کورت د پیدا کولو طریقه ورته زده کړي انشاءالله. نو دې لپاره مو اساسي کارونه دا دي چې څوک دوکان غواړي دوکان، څوک لاسګاډی غواړي لاسګاډی، څوک بل څه غواړي. عموما داسې یو وسیله به ورته موږ برابرو چې هغه در څو پر د یو مړی رزق د ګټلو وسیله جوړه شي ورته. ماشومان یې پکې مصروف وي، خپله مصروف وي. دغه بیکار انسان چې هم غمونه او دا شیان ورته پیدا کېږي، مرضونه هم ورته پیدا کېږي. اوس موږ به دا کوشش د دې نه بعد دا وي، خو البته دا ستاسو په مرسته کېږي. یوازې قمر بنسټ هېڅ هم نشي کولی. اوس خبرې نه اوږدم، که چېرته غواړئ همدا کې تاسو همدغسې خلکو سره مرستې وکړئ، هغې خپل په پښو دروئ. نو واتساپ نمبر درته ښکاري، مرستو لپاره لینکونه هم شته دي. موږ سره یو ځای شو تر څو پورې یو سوکاله او آباد افغانستان لپاره کار وکړو په شریکه سره. یوازې قمر بنسټ کارمندان نشي کولی چې خپل په سر دا کارونه ترسره کړي. نو ځو ګونګا ته دروازه ډبو راوبند. ښه یو خوبي دا ده چې دا کور او دا دوکان نو طبعا خوشحاله به ورته وي. نو تاسو دا خوشحالي احساس وکړئ. څنګه جوړې خوشحاله دننه وځته یو ځل تاسو دوستانو ګوره ډېر کم شی دي. سړی واقعا تاسو باور په الله وکړئ څومره خوشحالي چې په دغه کارونه کې ده که نه په هېڅ کې هم نشته دي. دا خو هغه ستاسو مرستې دي چې موږ فقط د قمر بنسټ یو رابطه یا یو لینک دی. تاسو دا وګورئ بیچارهګۍ څنګه دی. دا هر څه ښه دی، بس نور به د کار جوړ یا دا چا چې مرسته کړې که نه دا شیان دلته راوړي دي هغې لپاره به دعا کوي. ښه دې که هغه ظاهري ژبه نه لري خو زړه کې هر څه د دې ګرځي انشاءالله مستقیمه رابطه د رب سره ده. نو طبعا دعا به درته کوي. د ده یو خور هم ګونګه ده یو خور هم ګونګه ده او درې ورونه ګونګان دي. درې دي ښه درې دي. نو ما د ګونګانو ژبه زده کړه. وځو بهر ته وځي. خوشحاله یې ښه نو دی واقعا د زړه نه خوشحاله دی. الله دې بس کاکا څنګه چل دی؟ دا ګونګا خو ډېر خوشحاله دی زوی دی. بس مونږ خوشحال شو، دا ګونګیان خوشحال شول. بس نور به مصروف وي انشاءالله. خدای کومک کړی وي هغه د الله پردګار آباد کړي.
الله پروردګار تاسو ته اجرونه ډیر کړي بس چې مرسته کړې ټول مسلمان دي الله پروردګار چا مرسته کړې کو مخ کړې دي موږ د ګونګیانو سره د مایوبینو سره الله ته کومه کوسه وکړي امين خیر وسی الله تاسو ته اجرونه ډیر کړي چې تاسو موږ د دې دومره زحمت وکړو د دې دومره موږ سره قرباني وکړه چې تاسو د ګونګیانو غاګ اوریدلو د دې سترونه تاسو دا خدمت وکړو دا خدمت به ورځ قیامت پورې دی نه یری کدی غپیږي تسابقت الهموم إليه تجري دموع اليتم في خديه